احسان اوس چې ایوب علیه السلام جوړ سو غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي. که ستاسې په یاد وي ایوب علیه السلام د خپلې مرضۍ په وخت کې د خپلې ښځې څخه د یو انساني عجز په خاطر خفه سوی و او قسم یې یاد کړی و، ویل که زه جوړ سوم تا به سل لښتې وهم. اوس ایوب علیه السلام غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي. دلته بیا الله عز وجل هغه د ده پر صابره او صادقه زوجه لطف او مهرباني وکړه او ایوب علیه السلام چې وفرمایل وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. بس وجارو د جارو وخاشو ته ویل کیږي، یعنی داسې د خاشو یوه دسته واخله چې په هغه کې سل خاشي وي، په هغه یې ووهه او ځان مه حانثوه، یعنی هغه خپل قسم به دې پر ځای کړی وي او نه به حانثېږي. یعنی په دغه وهلو سره دې خپل قسم ادا او پر ځای کړي. ورونو دغه حیله یوازې د ایوب علیه السلام د پاره وه. که نن ورځ په موږ او تاسې کې یو څوک دغسې قسم یاد کړي د هغه د پاره دغسې کار کفایت نه کوي. دا د نبی الله ایوب علیه السلام ایوب صابر علیه السلام قصه وه چې د صبر په متعلق د هغه بهترینو او مهمترینو قصو څخه ده. یوارې د الله عز وجل د طرفه په غنا، مالداري، جایداد، اولادو او نعمتو سره امتحان کړسو. په هغه وخت کې متقی او پرهیزګاره بنده و، عابد او شاکر بنده و، نه په دنیا مشغول سو او نه د الله عز وجل عبادت هیر کړي، بل وارې الله عز وجل د نعمتو په زوال امتحان کړي. مال، اهل، اولادونه ځینې واخیسته او په بې درمانه مرض مبتلا کړي. دلته هم صبر کاوه، د الله عز وجل حمد وایه او د رب العزت جل جلاله ثنا او صفت وایه. همیشه په تقوا او عبادت کې وو او د خپل رب څخه راضي وو. د نعمتو او آفتو په وخت کې د صالحه بندگانو د پاره مثال او پیشوا وو. د رحمان جل جلاله رضای مطلب او مقصد و. شیطان یې ترټلی او شړلی و. د ده علیه السلام ښځه چې رحمه یا رحیمه نومېدل او د یوسف علیه السلام د لمسیانو څخه وه. د ده علیه السلام د پاره صالحه، وفاداره او صادقه خدمتګاره وه. د ده علیه السلام د راحت او زحمت په وخت کې د ده سره صابره او یو ځای وه. چې دا د مسلمانو ښځو د پاره درس دی. خپل بیړه باید د رنځ او مشکلاتو په وختو کې یوازې پرې نږدي. مګر د ایوب علیه السلام د مرضۍ په باره کې ځینې خلق داسې حالات بیانوي چې د هغو منل نه جائز دي نه روا، او هغه د اسرائیلیاتو څخه را نقل سوي دي. هغه دا چې بدن یې شورېدی او بدبویه سو تر داسې اندازې چې چنجان به ځینې را وتل. خلقو د ښار څخه ویستی او هلته تر ښار د باندې د انبارو د کوټې سره یې وغورځاوه او داسې نورې خبرې چې دا ټوله د اسرائیلیاتو او قصه نوشته کوونکو بیانونه دي، اصل او حقیقت نه لري. حال دا چې دغسې حالات د نبوت د لوړې درجې او مرتبې سره ضد او نقیض دي. انبیاء علیهم السلام د دغسې منفورو مرضو څخه پاک او ساتل سوي دي. صحیح خبره دا ده هغه مرض چې ایوب علیه السلام په مبتلا و هغه یو طبیعي مرض و، د خلقو د نفرت او ناخوښۍ مرض نه و، مګر هو 18 کاله یې دوام وکړي. او په دې قصه کې دا عبرت هم شته. هغه کسان چې په آفتو، مرضو او مشکلاتو اخته وي هغه باید دا خیال او ګمان ونه کړي چې موږ پر الله عز وجل نه یو ګران او دا تکالیف زموږ د سپکاوي او بې عزتۍ په خاطر را پېښوي، بلکې دوی باید په ایوب علیه السلام پسې اقتدا وکړي. د الله عز وجل د طرفه پر مقدره تکالیفو او امتحانو باید صبر وکړي، ځکه الله عز وجل رحمان او رحیم رب په هر کار کې حکمت لري. د ایوب علیه السلام د پاره دغه مرض، دغه تکالیف د دې سبب وګرځیده چې الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې د ده علیه السلام په باره کې فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب.
نو د قیامت تر ورځې به د ټولو مسلمانانو پر ژبه د ایوب علیه السلام دغه اوصاف جاری وي چې صابر وو، د الله عز وجل ښه بنده وو، اواب وو، الله عز وجل ته ډېر رجوع کوونکی وو. تر ایوب علیه السلام وروسته د الله عز وجل د طرفه بل نبي راولېږل سو چې ډېر مؤرخین د هغه په باره کې وایي چې هغه د ایوب علیه السلام زوی وو، چې دغه نبی په قرآن مجید کې د ذوالکفل په نامه سره یاد شوی دی. الله عز وجل د سورة الانبیاء په 15 نمبر آیات کې فرمایي واسماعیل وادریس وذوالکفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. يعني یاد که قصه د اسماعیل او ادریس او ذوالکفل علیهم السلام چې دغه ټول د صبر کوونکو څخه و او موږ دوی په خپل رحمت کې داخل کړي و چې نبوت او جنت دی. بېشکه چې دوی د صالحانو نیکانو څخه دي. الله عز وجل د اسماعیل، ادریس او ذوالکفل علیهم السلام تعریف او توصیف وکړي چې دوی د صابرینو او صالحینو څخه دي. الله عز وجل دغه ذوالکفل د سورة صاد په 48 نمبر آیات کې هم ذکر کړی دی او فرمایي واذكر اسماعیل والیسع وذوالکفل وكل من الاخيار. یاد که اسماعیل او الیسع او ذوالکفل علیهم السلام او دغه ټوله د خیر د خاوندانو څخه و. د ذوالکفل ترجمه یعنی د ضمانت خاوند. ذوالکفل علیه السلام ته صبر د خپل پلار ایوب علیه السلام څخه په میراث کې وفات و او د ذوالکفل علیه السلام اصلي نوم بشر ابن ایوب دی. او ذوالکفل په دې خاطر ورته وویل سوه چې د علیه السلام د خپل قوم ضمانت او کفالت وکړي چې د دوی د ژوند او کارو کفایت او پروالی به کوي. هر څوک چې به محتاج وو د علیه السلام یې ذمه پر غاړه اخیسته او دا ضمانت هم وکړي چې د دوی په مابین کې به په عدل سره قضا او حکم کوي او د الله عز وجل د پاره هم یو کار پر غاړه واخیستی او په هغه هم وفا وکړه. هغه دا چې د الله عز وجل د پاره پر ځان کښېښول چې ټوله شپه به د هغه جل جلاله عبادت کوي او په ورځ کې به همیشه روژه نیسي او بل یې دا هم پر ځان ومنل چې هیڅ وخت به نه په قهر کیږي. او ذوالکفل علیه السلام په خپل ټول ژوند د مرګ تر وخته په دغه کفالتو او عهدو وفا وکړ. نو ځکه ذوالکفل ورته وویل سوه او د ذوالکفل علیه السلام د حالاتو څخه بیله دغه بیان سوو شیانو نور حالات په تاریخ او تفاسیرو کې نه دي بیان سوي چې درته بیان یې کم. خو فقط د ذوالکفل علیه السلام په معرفت کې یو څه مختلف قولونه شته چې څوک وایي دغه بشر ابن ایوب علیه السلام او څوک یې بل څوک بولي. اوس به د یو بل کریم او عظیم نبی وقصې ته ولاړ شو چې د هغه قصه په قرآن مجید کې د نادر قصو څخه ده چې دغه نبی یونس علیه السلام دی. یونس ابن متا. د یونس علیه السلام نسب او شجره تر دغه زیات نه دي ذکر شوي لکه د نور انبیاء علیهم السلام شجره چې ذکر شوې ده. فقط دغونه ذکر شوي دي چې یونس ابن متا او د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دي. دغه رنګه وده علیه السلام ته ذوالنون او صاحب الحوت هم ویل کیږي. نون او حوت وماهی ته ویل کیږي. الله عز وجل په قرآن کریم کې په ذوالنون او صاحب الحوت سره یاد کړی دی او یونس یې هم ورته ویلی دی. په دغه درو نومو سره یونس علیه السلام یاد شوی. الله عز وجل دغه یونس علیه السلام و یوې ډېرې لوی قریې او کلي ته د نبي په صفت سره رالیږلی و چې هغه قریه د نینوا په نامه سره یادیږي. نینوا د عراق په شمال کې د موصل د ښار پر مقابل واقع دی چې دغه دوو ښارو په مابین کې نهر دجله یا د دجله واله تیریږي. یعنی موصل د نهر دجله پر غاړه پروت دی او پر هغه مقابل طرف یې نینوا واقع دی. ابن کثیر رحمه الله وایي چې زما په وخت او زمانه کې د نینوا د ښار آثار موجود و.